السلام علیکم ورحمت الله. عزیزانو، نن در سره یو داسې ناشنا وظیفه شریکه کوم چې صرف یو کوچنی آیات ده. د دې وظیفه چې هر انسان وکړي، د هغه قسمت، د هغه تقدیر به الله تعالی بدل کړي. دا وظیفه د یو آیات وظیفه ده. دا وظیفه د انسان د زندگی هر حاجت هم پوره کوي او انسان ته د دنیا په هر کار کې کامیابی ورنصیب کوي. که یو انسان په زندگی کې په کاروبار کې نقصاناتو سره مخ وي، په زندگی کې له تاوانو سره مخ وي، د دې د ختمولو لپاره، د نقصان د مخنیوي لپاره دا یو مجرب عمل ده. یو آیات ده، یو کوچنی آیات ده. د دې وظیفه چې تاسو وکړئ، انشاءالله په زندگی کې به بدلون تاسو په خپل لاس باندې راولئ د دې آیات په برکت سره. او د دې آیات په برکت سره به الله تعالی ستاسو بند قسمت خلاص کړي، ستاسو قسمت به بدل کړي، ستاسو تقدیر به بدل کړي. د دې آیات په برکت سره د دنیا په هر کار کې چې قدم کېږدئ، چې دا وظیفه کوئ، د دې وظیفې په کولو سره د دنیا په هر کار کې چې تاسو قدم کېږدئ، په کې الله تعالی تاسو ته کامیابی در نصیب کوي. یعنی فرض که یو انسان کاروبار کوي، په کاروبار کې له تاوان سره مخ ته نه ځي، ناکام وي، هغه کې کامیابی لاسته راوړلو لپاره دا یو نهایت طاقتور عمل ده. یا یو انسان بهر ملک ته ځي، د پاسپورت لپاره یو مشکلات وي، ناکامي وي، یا یو انسان بهر ملک ته ځي، د پاسپورت د ویزې لپاره ناکامي وي، مشکلات وي، د هغه مشکلاتو د ناکامي د ختمولو لپاره دا یو طاقتور عمل ده. ځکه چې په دغه وظیفه کې چې دا یو آیات ده، دا یو آیات وظیفه چې ته کوې، د دې وظیفې کې د الله تعالی د هغه خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ذکر پروت ده، دغه اوصاف، دغه صفت پروت ده. نو ته چې کله د نبی علیه السلام اوصاف صفت بیانوي، دا الله ته ډیر خوند ورکوي، دا الله ته ډیر نږدې کیږي، دا انسان دا پر الله ډیر ګران کیږي. او کم انسان چې الله ته نږدې سو، کم انسان چې د الله خوښ سو، هغه چې بیا الله سپورته کې چې هر څه وغواړي الله یې درکوي. نو لہذا چې دا وظیفه وکړي، د دنیا د هر مقصد لپاره دعا وکړي، دعا د الله قبلوي. که په هره مقدمه کې ته فساد وي یا ناکام یې، په هغه مقدمه کې ته کامیابي غواړې، هم یې الله درکوي. او د دې وظیفې په برکت سره یو حاجت لري، هغه پوره کول غواړي، هم الله یې درکوي. دوستانو، دا وظیفه کوشش وکړي د 12مې په میاشت کې چې هغه مبارکه میاشت چې نبی علیه السلام د دنیا ته پکې تشریف هم راوړی ده او له دې دنیا څخه رخصت شوی هم ده. نو هغه دا وظیفه په دې میاشت کې وکړئ، له دې نه بعد یې په نورو میاشتو کې هم هر وخت کولی شي. کوشش کوئ په دغه میاشت کې یې ډېره کوئ. دا یو آیات چې ورفعنا لک ذکرک، الله تعالی فرمایي چې ای رسول، موږ ستا ذکر ډېر لوړ کوي. که ستاسو سوچ او فکر په قرآن هر ځای کې، مثلا که په اذان کې وګورئ، مثلا چې د الله تعالی ذکر وي، التبا د نبی علیه السلام ذکر خامخا وي، ځکه چې دا پر الله دونه ګران رسول ده چې د الله تعالی ذکر په کوم ځای کې که په اذان کې، که په لمانځه کې، په هغه ځای کې د نبی علیه السلام ذکر هم شته. دا له څه وجې؟ ځکه چې دا پر الله ډېر ګران ده، الله ته ډېر محبوب ده. او د دې آیات وظیفه سړی کوي، د هغه لپاره دوی خوش خبرې لا دا هم دي. یعنی کم انسان چې غواړي چې د نبی علیه السلام دیدار په خوب کې وکړم، هغه د دا وظیفه کوي. کم انسان چې غواړي چې زما د عمرې کار برابر شي، ما د حج کار برابر شي، یا پاسپورت یا څه مشکلات وي هغه ختم شي، او زه ولاړ شم د روضې د نبی علیه السلام یا د بیت الله شریف دیدار وکړم، هغه انسان د دا وظیفه ډېره کوي. الله تعالی به د قسمت له هغه روضې د نبی علیه السلام سره وکړي. بله که یو انسان غواړي چې په آخرت کې د نبی علیه السلام د څنګ ملګری جوړ سم، او د حوض کوثر اوبه دې ماته راکړي، او د نبی علیه السلام شفاعت دې ماته را نصیب شي، هغه دغه یو آیات وظیفه کوي. نو د دې آیات وظیفه طریقه درته کوم چې پر کم وخت یې کوئ، پر هغه وخت باندې یې وکړئ. یعنې دا وظیفه که تاسو له هر لمانځه نه بعد کوئ هم کولی شئ. دا وظیفه که تاسو ناست ولاړ یاست، ګرځئ او ویدېږئ، په دې دوران کې هم کولی شئ. خو چې په هر وخت کې مې کوله 300 واره یې وکړئ.
یا داسې وکړي په یو تنهایی کې ورته کینی یا په تنهایی کې مثلا ورته ښه متوجه سي چې څوک نه وي، له هغه نه بعد دا وظیفه په سر و پای کې 11 واره درود ابراهیمي چې اللهم صل علی مبارک ده په مابینځ کې دا وظیفه ورفعنا لك ذکرک دا آیات مبارک 300 واره ووایاست. له هغه نه بعد لاس الله ته پورته کړئ، دعا وغواړئ له الله تعالی څخه د خپل حاجت لپاره، د خپل مقصد لپاره، د کامیابی لپاره، چې هر څه دعا تاسو وخته له الله تعالی څخه یې وغواړئ او دا وظیفه ډیره کوئ. الله تعالی به ستاسو دعا قبول کړي، الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کړي، الله تعالی به تاسو په خپل مقصد کې کامیاب کړي، الله تعالی به په هغه کار کې چې تاسو قدم پکې ایښی ده، په هغه کار کې چې تاسو شروع پکې کړی ده، په هغه کار کې چې تاسو روان یاست پکې مزل پکې کوئ، په هغه کاروبار کې به الله تعالی، په هغه مقصد کې به الله تعالی تاسو کامیاب کی او په هغه کار کې به تاسو خپل مقصد ته ورسیږئ او الله تعالی به تاسو بریالي کی. نو لہذا دوستانو دغه وظیفه د یو آیات وظیفه ده چې یو کوچنی آیات ته خو ډیر طاقتور آیات ده. دا آیات که څوک غواړي چې فایده کی دا د قرآن شریف په اخرنۍ سفاره کې یو سورت مبارک د کوچنی سورت ته چې سورت علم نشرح لك صدرک ورته وایي، فغه سورت کې دغه مبارک آیات موجود دالتیم پیدا کولی شي.